د کهانۍ شروعات کیږي د فلیپین د یو ښار نه چې دلته د زومبي وایرس خور شوی وي او ټول خلک د وایرس شکار شوي وي او دلته خلک په یو بل باندې حملې کوي او یو بل خوري. په دغه ښار کې ډیوډ نومي یو سړی اوسیږي چې د خوش قسمتۍ له وجې د سره د فیملی د دغه وایرس نه بچ شوی وي. د ډیوډ په فیملی کې د ښځه او د دوه زامن وي. دوی په یو لار خپل کلي ته روان وي او د دوی دا سوچ وي چې هم دا وایرس صرف ښار کې خور شوی دی او زمونږ کلی ترېنه بچ دی. دې له وجې موږ به خپل کلي ته لاړ شو او هلته به خپل ځانونه بچ کړو. په کلي کې د دوی په کور کې صرف د ډیوډ مور او پلار اوسیږي او څنګه چې ډیوډ د خپل مور او پلار کور ته ورننوځي نو څه ګوري چې د هغه پلار خودکشي کړې وي ولې چې د هغه نه هم یو زومبي جوړ شوی وي. ډیوډ چې کله بهر ته راوځي نو د هغه د مور نه هم زومبي جوړه شوی وي او هغه د ډیوډ خواته را روانه وي دې دپاره چې په ډیوډ چک ولګوي او د هغې نه زومبي جوړ کړي. دلته خو ډیوډ دا نه غواړي چې په خپله مور ډز وکړي خو هغه اوس مجبوره وي. هغه خپله مور په تومانچه ولي چې دې سره هغه مړه شي. دې نه پس ډیوډ خپل مور او پلار په یو قبر کې ښخ کړي چې څنګه مور او پلار ښخ کړي نو واپس کور ته راشي او خپله فیملی دغلته ساتل شروع کړي. دې نه پس ډیوډ او د هغه زوی د خوراک په تلاش کې د کوره وځي او بهر ګرځي. په دې کې دوی یو سټور ته ورننوځي نو څه ویني چې د دغه سټور دوکاندار ځان پانسي کړی وي او مړ وي. هغه مخکې نه یې ریدلی وي چې ما زومبي ونه خوري. ډیوډ په پنجره کې چرګان وویني نو خپل زوی ته ووایي چې لاړ شه او د دغه سړي نه چابیانې راواله او دغه ټولې چرګې ازادې کا چې کور ته یې یوسو. د دې دا زوی ډېر زیات یېرېدونکی وي او په ګبراهټ کې وي. ډیوډ ورته وایي چې خپله یېره ختمه کا دا ستا دپاره ټریننګ دی چې دې سره ته د زومبي مقابلې ته تیار شي. دې نه پس چې څنګه دغه هلک د دغه سړي نه چابیانې اخلي نو دغه لاش په دې هلک راوغورځېږي چې دې سره د دې په مخ وینه هم ولګي نو دغه هلک ډېر زیات ګبراو شي او زر زر خپل مخ صفا کړي. نو ملګرو مخکې کهاني به در سره زموږ یو ملګری شریک کړي نو مهرباني وکړئ دا ویډیو لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ ځکه چې په دې موږ ډېر زیات محنت کوو. نو راځئ چې واورو چې مخې ته څه کیږي. د فرانسیسکو مشر زوی دې ته وایي چې زما ملګری دی چې هغې هم یو غر سایډ ته تللی دي او هغوی هغه ځای کې محفوظه دي او هلته کې نور هم خلک راجمع شوي دي او موږ ته هم پکار ده چې موږ هلته لاړ شو او خپل ځان پټ کړو. فرانسیس چې کله دا خبره واوري هغه ورته وویل چې بلکل هم نه موږ ته نه دی پکار چې هلته کې لاړ شو. پته نشته چې هلته کې به د خوراک بندوبست وي او که نه وګوره موږ په خپل کور کې ښایسته روټۍ خورو او ښه ښایسته پکې وده کېږو. ایریش ته هم دا خبره خوښه نشي ولې هغه هم نه غواړي چې دلته کې اوسي او ژوند وکړي. فرانسیس چې کله وده شي نو په خوب کې هغه خپل پلار ګوري چې هغه راغلی وي او دا وران وران وخي. په دغه دوران کې د دې سترګه کولاوه شي. د سهار په وخت باندې هغه خپل ښځې سره مشوره وکړي چې صحیح شو موږ ته پکار دی چې د دغه کور نه لاړ شو او ښځې نه هم تپوس کوي او ورته ووایي چې صحیح ده هغه کیمپ ته به لاړ شو ولې چې په دغه کور کې ماته عجیبه عجیبه خوبونه راځي او زه یېرېږم. بل ورځ بیا موږ ګورو چې دوی په خپل ګاډۍ کې سواره شي او هغه کیمپ طرف ته روان شي خو په لاره کې موږ وګورو چې ډېر زیات ګاډي یو پل باندې ولاړې او لاره بنده وي. دلته کې یو ګیټ وي او هغه ګیټ هم بند شوی وي او ډېر زیات خلک مړه پراته وي. ایریش د ګاډۍ نه بهر ته کوز شي او غواړي چې دغه ګیټ ګندهدار هلته نه اخوا کړي خو شاته نه پې یو خوفناکه غوندې کې زومبي راشي او حمله کوي. په منډه منډه روزي په دغه زومبي باندې یو ډز وکړي او خپله ښځه بچ کړي خو د دغه ډز په اواز باندې هلته کې ډېرې زیاتې زومبیانې راشي خو دغه خلک ځان ته په ګاډۍ کې پټ کړي. فرانسیس یو غټ بم راوالي او هلته کې ولړکي او هلته کې ډېر زیات زومبیان مړه کړي خو له حیرانۍ خبر دا وي چې د دې ګاډۍ هلته کې خراب وي او دې د ګاډۍ نه پیدل روان وي. دوی سره څه بله لاره نه وي چې د کلي نه بهر ته وځي نو مجبوراً دوی واپس خپل کلي او کور ته راشي. بل ورځ موږ فرانسیس وګورو چې واپس خپل ګاډي ته راشي او هغه ګاډی سم کړي. فرانسیس دوی په پټو کې ولاړ وي او نشانه پخوي څنګه چې ډز وکړي هلته کې ډېر زیاتې زومبیانې دوی پسې رامنډه کړي او دوی په منډه منډه خپل کور ته ننوځي. خو دی نه پوهېږي چې دغه ټولې زومبیانې د کور ته ورننوځي هلته کې په ګاډۍ کې څوک راشي او رنډ ووهي او دغه زومبیانو باندې لیټونه ووهي چې د دې پام غلط کړي او دې سړي پسې ګاډي ته راشي. څنګه چې زومبیانې دغه ګاډي پسې ورمنډه کړي دا سړی دې ګاډۍ سټارټ کړي او هلته نه روان شي او دغه ټول زومبیانې هغه ګاډۍ پسې شاته شاته منډې ووهي او دغه شانتې د دې زندګي بچ شي. فرانسیس دغه ګاډۍ پېژندلی و. دا ګاډۍ اصل کې د دې د رور و چې دې پسې راغلی و. دا د دې هغه رور وي د کوم رور چې د دې ښځې سره تعلق وي او د دې مشر زوی هم د دې وي. بل ورځ فرانسیس لاړ شي او دې سره په نهرماني په جنګ شي. هغه ورته وایي چې وروره که لاړ شه زه صرف کور ته راغلی وم چې زما مور او پلار ټیک دي او که نه.
هغه دوی زما مور ګرم شوي دي او د تمانچه هم ورته نیولي و، ته چې ستا هم دلته کې کار نشته، په وخت دلته نه ځان وکاږه، 2 منټو کې ځان وکاږه، کنې په سر دې ولام او مړ کوم دې. او ورته ووایي چې دلته کې اوسېدلو دپاره نه یم راغلی، یو نقشه ورته ورکړي، ورته ووایي چې غرونو سره یو کیمپ دی او که تاسو ځان بچ کوئ نو هغه کیمپ ته لاړ شئ. ورته وایي که ته تلل غواړې نو هغه کیمپ ته لاړ شئ، خپل ځان به بچ کړي، زه هم هلته کې روان یم. هغه نقشه په ځمکه کښېني او په ګاډۍ کې دې کښېني او واپس هلته نه روان شي. هغې نه غوښتو چې د خپل ورور نه مدد واخلي او دغه نقشه سوځول شروع کړي، خو بیا ودرېږي او ووایي چې څه پته ده که زما دغه نقشه په فیوچر کې په کار شي. او ویسار چې دغه نقشه نه سره کېږي، کور ته چې کله واپس راشي نو ټول کور باندې هغه لرګي ولګوي چې دغه زومبیان له کور دننه رانه شي. ماشوم لوبې کوي او لاندې بیسمنټ ته راشي، کوم ځای کې چې دا یو بوډا زومبي وګوري چې بهر ته ولاړ وي. دغه ماشوم چې کله وګوري نو له هغې حالات هم خراب شي. د دې مور هم لاندې راشي او خپل زوی ته غږ ورکړي، ورته وایي چې بچیه مه یېرېږه، دغه زومبي ډېر زیاته او کمزوري او بوډا دی او موږ ته نه دی پکار چې دې نه ویېرېږو. فرانسیس د دوی دا ټولې خبرې واوري او هغه بیا بهر ته لاړ شي او هغه زومبي بسي او د هغې سر د جسم نه بهر کړي او لړۍ کړي. فرانسیس چې کور ته راشي هغه غواړي چې ولامبي، خو په دغه دوران کې د دې مشر زوی راشي او دا هلته کې هغه نقشه هم وګوري. دلته کې موږ ته اندازه لګي چې له فرانسیسکو ذهني توازن په ورو ورو خرابېږي. خو له شپې په وخت باندې کله چې دوی روټۍ ته ناست وي، د دې مشر زوی مور ته ووایي چې زما پلار صاحب یوه نقشه ده. د دې مور چې کله دا خبره واوري نو هغه د خاوند نه هغه نقشې باره کې تپوس وکړي. نو هغه د خپل خاوند نه تپوس وکړي چې واقعي داسې نقشه شته. هغه ورته ووایي چې ما څه خو داسې څه نشته، ستا زوی ته الله دروغ وایي. بهر ته فرانسیسکو یو سپی وګوري او هغه مړ کړي او هغه حلال کړي او له هغې غوښه کور ته راوړي او خپلې فیملۍ ته وایي چې دا ما سره وخوړه. خو کله چې د دې ښځه انکار وکړي چې دا نه خورم نو هغه په غوسه کې دغه پلیټ په ځمکه باندې راولي. په دغه پلیټ کې یو چاقو وي، کله چې هغه په ځمکه باندې پرېوځي نو دا داسې فکر کوي چې دغه چاقو به ځان سره کیدنم او کیدای شي که چېرته زما په کار باندې راشي. د دې غریبي دومره ښه قسمه چېرته وي. فرانسیس دغه چاقو وګوري او ځمکې نه اوچت کړي او ځان سره یې کیږدي. یو ځل بیا خپل ښځه او بچي دلته په بیسمنټ کې بند کړي او دننه وځي، خو دلته کې هاري شو پلین سوچ کوي او خپل زوی ته وایي چې په تیزه تیزه چغې ووهه. فرانسیس چې څنګه دغه چغې اوري په منډه بیسمنټ ته راشي، خو څنګه چې دا خپل زوی وګوري شاته نه په دې ښځه حمله وکړي او چاقو پکې وردننه کړي او دې دواړه هلته نه وتښتېږي، خو دا هم بې ډېرې زیاتې ډزې وکړي او بیا هغه په دغه بیسمنټ کې ګیر کړي. فرانسیس ته یو ځل بیا هغه خیالونه راځي څنګه چې په دې پلار د سره ظلم کولو کله چې به دا ورکوټی و. هاري چې څنګه بهر ته راوځي او کور نه بهر ځي، دا هلته کې د فرانسیسکو ورور وګوري چې د هغې حالات هم ډېر زیات خراب شوي وي، ولې چې هغې نه هم یوه زومبي جوړوي، خو دا هم ورپسې کور ته رامنډه کړي او غواړي چې بدیماني حمله وکړي. فرانسیس چې کله خپل ورور اواز واوري هغه په منډه منډه بره راشي او غواړي چې دروازه کلاو او په دغه یره کې وي چې دغه سړی زما فیملی هم وایرس ته شکار نه کړي او څنګه چې هغه به دې باندې چکړه کولي ولوي دا بیا بهر نه روځي او په هغې باندې غوزارو په هغې باندې شوټ وکړي او خپل ورور هلته کې مړ کړي. خو په دغه دوران کې د دې زوی جاړي او هلته کې راشي هغې لاس نیولی وي، ولې چې دې ورور په هغې باندې چک لګولی وي او مطلب دا وي چې دا به هم اوس د وایرس شکار شي او دې نه به هم زومبي جوړه شي. د دې ښځه چې کله دا وګوري هغه ډېره زیاته پریشانه شي او په ژړا شي چې اوس به څه کېږي، زما زوی به ما نه لاړ شي. دا همت کوي او د خپل زوی نه هغه لاس کټ کوي کوم ځای کې چې پې وایرس لګېدلی وي او په منډه منډه دې ته پټۍ کوي او خپل خاوند چې منډه که او ګاډۍ راوله چې موږ دا چېرته کې هسپتال ته بوځو. دا چې کله خپل ګاډي پسې راځي نو دې زوی هلته کې ټوپک سره ولاړ وي. دا چې کله خپل پلار باندې ډېر زیاته وینه وګوري نو هغه داسې فکر کوي چې زما پلار لیونی شوی دی او زموږ ټوله فیملي مړه کړه او یو دم په خپل پلار باندې فایر وکړي او هلته کې لړۍ کې د دې پلار راشي او دې ته په مخ باندې لاس ووهي او ورته ووایي چې زویه ما هم ته خپل زوی ګڼلی او که ما تا سره کله ظلم زیاتې کړي نو ما هغې دپاره معاف کړه. کله چې دې زوی وګوري چې ما خو پلار سره ظلم وکړو نو هغه پوه شي او ته چې پلاره ما معاف کړه، ما خو دا په غلطۍ سره تا ما ډز وکړو، خو د دې پلار دې ته هېڅ هم جواب نه ورکوي او خپل پلار نه معافي غواړي چې ما دا تا سره زیاتې ونه کړو بلکې دا ما په غلطۍ سره ویشتې. خو فرانسیس ته څه پته وي چې خپل ورکوټي زوی بچ کولو په چکر کې به زه ګاډۍ په سیزه ورته کې به زما مشر زوی ولاړ وي او ما به مړ کوي. دا په ګاډۍ کې کښېني او واپس خپل کور ته را روان وي، کوم ځای کې چې د دې ښځه د خپل خاوند په انتظار باندې وده وي. د دې ښځې ته پته نه وي چې د دې خاوند هم مړ دی او د دې زوی هم اوس لیونی شوی دی او دغه ټوله ذمهواري به اوس په دې باندې راغلې وي او دا غریبه به اوس ډېر محنت کوي او خپله فیملي به خپله ساتي او هغه هم په داسې حالت کې کوم ځای کې چې ټول ښار د زومبي وایرس نه ډک. دغه فیملي خو اوس په طریقې باندې دغه وایرس نه ځان بچ کړی وي، خو دې سره هم اوسه پورې ډېر زیات زیاتې شوی وي او بیا دغه فلم هم دلته کې ختم شي.